په دې وروستیو کې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د مانکي پاکس په نوم یوه ناروغي خپره شوه. څه موده وړاندې داسې اوازې خپرې شوې چې ګواکې دغه ناروغي افغانستان ته هم سرایت کړی دی. دا چې دا څه ډول ناروغي ده، له یوه کس څخه بل ته څه ډول انتقالیږي، درملنه یې څنګه کیږي، او آیا په افغانستان کې کومه مثبته نښه ثبت شوې او که نه، په دې اړه مو په کابل کې د انتاني روغتون له ټرینر متخصص ډاکټر ښاغلي فرید الله عمري سره خبرې کړې دي. راځئ دغه مرکه په ګډه سره وګورو. د بیزوګانو تڼاکې ویروس چې د خپله ویروسي ناروغۍ ده چې وروسته ورته راځو، په انسانانو کې د لومړي ځل لپاره په 1970 کال کې د کانګو په هیواد کې په شخص کې دا ویروس کشف شو، یعنی دا ناروغي ولې کشف شوله. هغه مشکوکې پیښې راغلې، لیکن کله چې موږ هغه پیښې مطالعه کې او انالایز مو کړې او د هغې لپاره مو درمل شروع کړ او د دې ترڅنګ نور هیوادوال مو هم د مانکي پاکس په لوحه مراجعه کړې وه، نو هغه مانکي پاکس نه و بلکې هغه چکن پاکس و چې وایي تاسو کله دغه د بیزوګانو تڼاکې د چا په مخ یا لاسونه کې وینئ، دا په دې مفهوم نه ده خدا نخواسته چې هغه کیدای شي د بیزوګانو په تڼاکو باندې اخته شوی وي. یو لړ نور ناروغۍ هم شتون لري چې هغې څخه باید تشخیص تفریقي شي چې هغه په طبي اصطلاح باندې مانکي چکن پاکس ورته وایي او په عوام اصطلاح هغې ته بوزکانې، یا په میزل چې په عوام اصطلاح هغې ته شره یا سرخکان ویل کېږي، سمال پاکس، او دغه ناروغۍ هم نور د دواو هغه ریاکشنونه چې موږ سټیون جان سندروم ورته ویل کېږي دې څخه باید بیل شي، وروسته هغې څخه احتمالي تشخیص د مانکي پاکس ولیدل شي. په رسمي بڼه باندې تر اوسه په افغانستان کې هیڅ کومه واقعه نه ده ثبت شوې، ولې مشکوک واقعات ډېره ځي او هغه موږ د انتاني روغتون کې د خپلې درملنې تداوۍ لاندې نیسو. تر اوسه فیصدي تقریبا تر 10% بعض سایټو ښودلې ده، لیکن دغه 10% هم دقیق او تایید شوي نه دي. خو دا چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوم تدابیر لري، د دغه وزارت بیان ښاغلی جاوید هجیر له CMG سره غږېدلی دی. مانکی پاکس یا ابله میمون یک مرض نادر. مانکی پاکس یا هم د بیزوګانو تڼاکې یوه نادره ناروغي ده چې معمولا د حیواناتو له لارې انسانانو ته انتقال شوې ده او نادره واقعیات یې هم لرل چې څو ځلې د خلکو په منځ کې خپره شوې او کنټرول شوې ده. په دې وروستیو کې یوازې په 3 ولایتونو کې مشکوکې پیښې لیدل شوې وې چې زموږ د هیوادوالو پر بدنونو یو ډول تڼاکې راپورته شوې وې چې د مانکي پاکس په نوم یې ډاکټرانو ته مراجعه کړې وه. پیښې په کابل کې وې، 2 په نیمروز او 1 هم په هرات کې. خو الحمدلله کوم معاینات چې ترسره شول تشخیص شو چې د مانکي پاکس نه بلکې نورې جلدي ناروغۍ لکه چکن پاکس او اسکابیس یا انفیکټر اسکابیس وي چې الحمدلله اوسه پورې موږ د مانکي پاکس مثبتې پیښې په افغانستان کې نه لرو. ښه دا ده لکه څنګه چې زموږ هیوادوال په کوویډ 19 کې عادت کړی و چې ماسک وکاروي، نو که اوس هم ماسک وکاروي او لاسونه پر صابون ومینځي او ضد عفوني مایع وکاروي ډېره به ښه وي. په نړۍ کې که چیرې خدای مکړه پراخوالی پیدا کړي او مثبتې پیښې ډېرې شي، نو موږ د چیچک واکسین لرو چې خلکو ته یې تطبیق کړو او 3 ډوله خلک ډېر ژر په دې ناروغۍ اخته کېږي چې هغه یو ماشومان دي، بل میندواره میرمنې دي او 3مه کټګورۍ هغه اشخاص دي چې د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي یا هم سرطاني ناروغۍ ولري. په دغه واکسین سره په کم وخت کې موږ کولی شو چې مخنیوی وکړو، ځکه چې د روغتیا نړیوال سازمان لا تر اوسه پورې داسې کوم ځانګړی واکسین نه دی ورته جوړ کړی او هیڅ کوم هیواد ته هم نه دی ورکړل شوی. نو په همدې سبب مو اوس مهال هیوادوالو ته دغه وړاندیز دی چې صحي نکات په پام کې ونیسي. افرادی هستند که مساعد هستند. د مانکي پاکس ناروغي د خپرېدو خبرونه داسې مهال ورکول کېږي چې نړۍ لا هم د کورونا ناروغۍ سره لاس او ګریوان ده، خو د ډاکټرانو په وینا چې مانکي پاکس ناروغي دومره د اندېښنې وړ او خطرناکه نه ده. مریم هوتک، CMG، کابل.